خوري مې نه خو د مارانو سره ناست یم. خوري مې نه خو د مارانو سره ناست یم. په محفل کې د یارانو سره ناست یم. یاره ډېر ښه یاره. خوري مې نه خو د مارانو سره ناست یم، په محفل کې د یارانو سره ناست یم. ډېر ښه یاره. رحمتونه رانه ګیر چاپېره تودي، په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم. او که نه رحمتونه رانه ګیر چاپېره تودي، په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم. نه په خوله راته څه وایي نه په سترګو، داسې ښکاري چې بوتانو سره ناست یم. ډېر ښه یار. نه په خوله راته څه وایي نه په سترګو، داسې ښکاري چې بوتانو سره ناست یم. په خوله خاندي خو په زړونو کې یغلا ده، د یو څو منافقانو سره ناست یم. ډېر ښه یاره. دا مې بیا ووایه یاره ډېر ښه. په خوله خاندي خو په زړونو کې یغلا ده، د یو څو منافقانو سره ناست یم. رانه خدای پاک راضي شوی دی جده، په مجلس کې عالمانو سره ناست یم. ډېر ښه یاره. رحمتونه رانه ګیر چاپېره چورلي، په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم. رحمتونه رانه ګیر چاپېره چورلي، په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم. ډېر ښه یاره. ډېر ښه شعر دی یاره. زه ډېر مزېدار یار. چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي، د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي. ډېر ښه یار. دې سړي باندې سبل شانتې بلا ده، د ظالم مخ کې خوله کمزوري کېږي. ډېر ښه یاره. چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي، نو زما دومره ویښته کمزوري کېږي. ډېر ښه دی یاره. لکه چې څنګه مدینه کې زلزله نه راځي، په قرضدار مزدور دغسې خوله نه راځي، او توره تیاره ده، د بچو نه پټ سعودي ته ځمه، ور مې معلوم که خو په لاسو مې تاله نه راځي. ډېر ښه دی یاره. د غربت وږم چې مې څومره د لمنې هیجي، دومره مصري به مې د شونډو نه غمجنې هیجي. په پرې یم چې ما هغه څوک له حد ته سپاري، د چا د لاس نه چې خوشبو د ما د وینې هیجي. ډېر ښه یاره. یخني دې کېږي دغسې خله چې کیمره مو لیده راشه که نه دا کیسې خو تاسو کوئ. هغه وایي چې زموږ د برادرۍ سره سړی دغه ځای کې ناست دی، سر یې ښکته کړی دی که نه، اواز کوي چې راپاسه راپاسه. سره یا سره څادر لرې کم کوي دی او رومال صحیح دی. بیا به د ویښته ورانه دا ویښته مړه د سترګو له راځي. صحیح دی که نه؟ موبایل سایلنټ موبایل دې سایل. لکه مایکونه خو دې صحیح لګولي دي. دا خو پوهېږم په دې شیزونه چل دې زده کړی دی. مخکې ما ریکارډینګونه کول. کوم ځای کې؟ دا خو مې سر ضروري کو. خیر لالا ښایي او کیمره دې ولیده که نه؟ دین چې کیمرې سېږي یا مالې تازه کوي. دغه رغه والا خو به واوړي که نه؟ څه شي بس شاته پکې راځي خیر دی، شاته پکې راځي خیر دی. نه غواګانې لګېدي کې چاپېره. موبایل دې بند کو. سایلنټ موبایل خو نه بندېږي که نه؟ تا ته وایي ما ته خو نه وایي. تا بند کړی دی که ما کې سیم نشته دی. سیګنل نه سیم پکې نشته، کرنګ پې رام شي نو پته نه دی. صحیح ده. ته ما یې کاغذ کو ہوتا وی نه نو نه 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 بس زه به مړه ډیوټۍ لم واپس ځم. یاسر د کیمره کې الټا نه ښکارو مونږ که نه دا به ټیک شي که نه؟ ټیک وي بیا که نه؟ بیا دې ته وګوره ما سړي باندې سر ګرځي. سړي باندې ګرځي په دا خو نه ګرځي. شروع کوم دا ټنګ ټونګ خو پکې راځي خیر دی به که نه؟ دا جلس موسیقي دا خو ډېر خوند کوي. نه نه خوند خو کوي. ما څه نه دي ویلي. څه ویلي هم نشي. کله د رور کله د خور وخي، کله د رور کله د خور وخي، یو سړی پولې په سسکور وخي، لاس کې عکس دی د ورک شوي وچي، لارو کې چغې څوک سرتور وخي، ولې زما قاتلان نه پیژنې، ما پسې چغې ستا د کور وخي، یو لیونی دی او دا ستا د لاسه، لاس مې په زلفو باندې رور وخي، عاجزه اوس ورپسې نشم کتې، راپسې چغې څوک په زور وخي. او ما ته رایاد شي ماشوموالي زما چېرته ماشوم چې څوک بې موره وخي. ډېر ښه دی یار. دا دې پکې پرېښی و. دا راته پکې یاد نه و. دا تا موږ ته ویلی نه و که نه؟ ګرانو ملګرو سلامونه. ستاسو ملګری نازه خان یم او راغلی یو ګران ملګري زیت الرحمن عجز خواله. زه او یاسر سهار د خپل کلي نه راروان شو او راغلو کتوزو ته. دلته زمونږ ګران ملګری عجز ژوند کوي او د عجز سره مونږ ډېرې خپرونې ریکارډ کړي دي، هم په دغې خوړ په غاړه باندې یا دلته د سیند په غاړه باندې. اکثر چې په مونږ باندې ناوخته وي نو عجز رور کور دی ودان وي چې مونږ ورته ووایو چې عجزه څه لارې پورې به زه درشم او څه لارې پورې به ته راشې. نو مونږ عموما ناستې د منډه د سیند په غاړه باندې ډېرې کړي دي. نو د هغې خپل یو سور دی، خو دلته چې کم دغه سپیردادان دي نو دې پاڼې ریژولې دي، خزان ښه په زور او شور کې دی او دغه پاڼې په دغې ځمکه هم وچې شوي دي، خو خوند یې سیوا دی. خاموشه خاموشي ده
د مارغانو اوازونه دي او دلته دغه ملګرو دغه خپل غواګانې سرولو له راوستې دي نو د دغې ما چې څنګه عجز ته ووي یعنې د دې اوازونو خپله یوه مزه ده نو عجز راغلی دی عجز ببلا نوي شعرونه لیکلي واړو چې د هغه نه خواږه خواږه شعرونه واورو ریکارډ یې کړو بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړو نو یاسره خوښه دی چې عجز واورو خامخا راغلي وو دغې له اورېدلو عجزه دا کیسې تاله در کومه او شعرونه به راته وایي ښه ډېره زیاته مننه نیازه خان وروره ستا د یاسر ورور هر څوک دغه خزان په زور او شور کې دی ځمکه له پاڼو نه ډکه ده خو چې ستاسو غوندې خلکه زما کور له زما دروازې له راشي نو په دې خزان باندې زما د سپرلي مینه ماتېږي الله بار بار راوله او تاسو خو ما ویلو چې زموږ د کور دغه زاړه زاړه لوښي ستاسو د شونډو د سکلو په انتظار دي نو چې تاسو دلته راشئ او چېرته پیالې قهوه وڅښئ یا چېرته دغه د منګي اوبه وڅښئ نو ما ته ډېر سکون میلاویږي الله مو بار بار راوله یاسر و چې شعرونه به وایو نو بالکل شعرونه به راته وایي ښه ما خو یې که ته به مې شعرونه دی ولې ده دا شعرونه دا کار ده خو ریکارډ کوي صرف که نه داسې خو واده وکړو بیا خو شعر ته سړی جوړېږي ځکه رام لیکنه مبارکي دې مرانه کړه نو هغې خو هلته درکوو که مبارکي په وټساپ باندې مې ته ویلي وو که ته به لکه دغه دغه شان د مبارکي راکړي بوټان دې مبارک شي ورته چې وعلیکم او ډېره زیاته مننه نیازک خانه چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي ډېر ښه چې وي امن هلته نه کمزوري کېږي د جنګونو سره زړه کمزوري کېږي مینانو له یې زړونه ټول سوري کړل خو الله که ستا باڼه کمزوري کېږي ډېر ښه دی مینانو له یې زړونه ټول سوري کړل خو الله که ستا باڼه کمزوري کېږي دې سړي باندې سبل شانتې بلا ده د ظالم مخکې یې خوله کمزوري کېږي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه بالکل دې سړي باندې سبل شانتې بلا ده د ظالم مخکې یې خوله کمزوري کېږي که راځې خو چې رقیب سره را نشي د ترخو سره خواږه کمزوري کېږي ډېر ښه دی دا بیا ووایه که راځې خو چې رقیب سره را نشي د ترخو سره خواږه کمزوري کېږي او چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي نو زما دومره ویښته کمزوري کېږي ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه یار چې غمونه مې د کور څومره زیاتېږي نو زما دومره ویښته کمزوري کېږي ښایستونو له پناه نه وي اجده زر په عمر باندې نه کمزوري کېږي ډېر ښه او نور څه نه وایم خدا مثال یې پاک دی نور څه نه وایم خدا مثال پاک دی جنگ دوزخ ته او جنګ کوونکی یې خشاک دی ډېر ښه نور څه نه وایم خدا مثال پاک دی جنگ دوزخ دی جنګ کوونکی یې خشاک دی د یو بل په ترقۍ دومره خفه یو دوکانونو کې قات شوي په ترلاک دی ډېر ښه دا بیا ووایه د یو بل په ترقۍ دومره خفه یو دوکانونو کې قات شوي په ترلاک دی او مدرسو ته پیغلې دي زلمي یې ساري دا حالات زمونږ څومره شرمناک دی ډېر ښه دا هم بیا ووایه یاره ډېر ښه مدرسو ته پیغلې ځي زلمي یې ساري دا حالات زمونږ څومره شرمناک دی ښه به نه شو د معدو د بیمارۍ نه نن سبا کې خو غیبت زموږ خوراک دی دا بیا ووایه ښه به نه شو د معدو د بیمارۍ نه نن سبا کې خو غیبت زموږ خوراک دی او چې د بل سړي حق نه خوري ساده ګل دی چې حرام یې څوک کوي هغه چالاک دی چې د بل سړي حق نه خوري ساده ګل دی چې حرام یې څوک کوي هغه چالاک دی د دیندارۍ کې هم بلخوا خوند دی جده په یو لاس کې مې تسبیح بل کې مسواک دی ډېر ښه دی ډېر ښه که چې څنګه مدینه کې زلزله نه راځي په قرضداري مزدور دغسې خوله نه راځي ډېر ښه دی لکه چې څنګه مدینه کې زلزله نه راځي په قرضداري مزدور دغسې خوله نه راځي او چې خوشحالۍ راځي نو سل دمې په لاره کوي یو چې ستا غم راځي اشنا په حوصله نه راځي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه چې خوشحالۍ راځي نو سل دمې په لاره کوي یو چې ستا غم راځي اشنا په حوصله نه راځي چې مصله مې پېژندله نو ما مونځ نه کوو اوس مونځ کوم خو په لاسو مصله نه راځي
چې موسله مې پېژندلې نو ما مونځ نه کوو اوس مونځ کوم خو په لاسو موسله نه راځي توره تیاره ده د بچو نه پټ سعودي ته ځمه ور مې معلوم که خو په لاسو مې تاله نه راځي ډېر ښه دی یاره توره تیاره ده د بچو نه پټ سعودي ته ځمه ور مې معلوم که خو په لاسو مې تاله نه راځي او بلها موده وشوه په چغو مې ژړلې نه دي غم دې ګیلې کوي چې اوس څوک په جرګه نه راځي ډېر ښه یار بلها موده وشوه په چغو مې ژړلې نه دي غم دې ګیلې کوي چې اوس څوک په جرګه نه راځي چې کار لازم او د ناروغه مور لاسونه ښکل کم اجې د ما ته بیا په لاره مسله نه راځي ډېر ښه دا بیا ووایه یار ډېر ښه شعر دی چې کار لازم او د ناروغه مور لاسونه ښکل کم اجې د ما ته بیا په لاره مسله نه راځي مور دې خدای ژوندی لره زمونږ قربان شوې ده الله دې ورته واړه جنتونه نصیب کړي خو چې د چا میندې ژوندی دي نو خدای دې ورته ژوندی لري امین امین بس ور خو مور یې یاده کاله مو چې کله د مور شعر اوس تا مخکې ډېر ظلم نه کېږي خو په هر حال بیا هم راشي ته چې کله وایې چې زموږ مور نشته نو مونږ خفه هم شو خو زما مور ته هم تاسو د خپلو بچو شانتې ګران یې که تاسو یې که یاسر دی که درمان دی که منیر دی که ضمیر دی څومره زما ادبي ملګري ټول ورته داسې ګران یې لکه د خپلو بچو مونږ خو دا شعر مخکې مې ویلی خو بیا به مې ویم چې درد د بېلتنۍ ما لیدلی دی مور که د هندو دي وي ژوندی دی ډېر ښه د غربت وږم چې مې څومره د لمنې خیږي دومره مصرې به مې د شونډو نه غمجنې خیږي د غربت وږم چې مې څومره د لمنې خیږي دومره مصرې به مې د شونډو نه غمجنې خیږي د وخت حاکمه چې مې څومره په تیاره کې ساتې دومره خبرې مې خولې نه سپینې سپینې خیږي د وخت حاکمه چې مې څومره په تیاره کې ساتې دومره خبرې مې خولې نه سپینې سپینې خیږي خفه په دې یم چې ما هغه څوک له حد ته سپاري د چا د لاس نه چې خوشبو د ما د وینې خیږي خفه په دې یم چې ما هغه څوک له حد ته سپاري د چا د لاسه چې خوشبو زما د وینې خیږي او ښایست له د ګوتو سیالۍ له د ګوتو یو غمې له خدایه غواړم سیالۍ له د ګوتو یو غمې له خدایه غواړم د لونو د سیالۍ دپاره زوی له خدایه غواړم سیالۍ له د ګوتو یو غمې له خدایه غواړم د لونو د سیالۍ دپاره زوی د خدایه غواړم او چې خپلو مېلمنو له پې د زړه غوښې پخېږم یو ښکلې شاندالان او نغرې له خدایه غواړم چې خپلو مېلمنو له پې د زړه غوښې پخېږم یو ښکلې شاندالان او نغرې له خدایه غواړم خیالونه چې یې ټول د باچاهان به په شان وي د ژبې پرمختګ له یو سړی له خدایه غواړم د خپلې پښتنې خاورې د سر څڼې دپاره ټوپک مې په اور اوسې د رمبې له خدایه غواړم ناولې مونږ د یو بل په نصیب نشو یارانو دی ما له خدایه غواړي او زه دی له خدایه غواړم ناولې مونږ د یو بل په نصیب نشو یارانو دی ما له خدایه غواړي او زه دی له خدایه غواړم دا نور خلک که هر څه غواړي غواړي د مورجانې ولا زه ستا د غېږې ماښامې له خدایه غواړم دا نور خلک که هر څه غواړي غواړي د مورجانې ولا زه ستا د غېږې ماښامې له خدایه غواړم عجیزه نفرتونه فسادونه دې ورک شي د مینې محبت نه ډک زړګې له خدایه غواړم او په خوددارۍ یم مالامال نوړی مې نه تېرېږي نخر به سملم خو د سوال نوړی مې نه تېرېږي په خوددارۍ یم مالامال نوړی مې نه تېرېږي نهر به سملم خو د سوال نوړی مې نه تېرېږي او د ښځو ژبې دې ورکې شي تربیل یې کړمه رور مې وښي راته دیوال نوړی مې نه تېرېږي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه یاره ډېر ښه عکاسي دی د پښتنو لس کړی دی د ښځو ژبې دې ورکې شي تربیل یې کړمه رور مې وښي راته دیوال نوړی مې نه تېرېږي او شونډې مې سوې مری غوټه زړه مې سړکې کوي نن سبا یم په داسې حال نوړی مې نه تېرېږي پردی وطن د مور سلګې او د اختر ماښامې لږې اوبه راکه فلحال نوړی مې نه تېرېږي او په یو سړي پسې عجیزه دومره سخت خفه یم چې درله څه درکړم مثال نوړی مې نه تېرېږي څنګه دغه شعر څنګه و د راته مې رور وښي دیوال د ښځو ژبې دې ورکې شي تربیل یې کړمه رور مې وښي راته دیوال نوړی به نه تېرېږي پردی وطن د مور سلګۍ او د اختر ماښامې لږې اوبه راکړه فلحال نوړی مې نه تېرېږي
او دا ولې تا ته خو اوس د موبایل نه شعرونه وایي او حافظه دې کمزورې شوله که څنګه؟ نه مې کمزور شو، خو دې کې شعرونه ډېر زیات دي چې تا ته زه نوي شعرونه یم ډېر وخت وشو چې په پروګرام مو ورته نه دی کړی. خو لکه په حافظه کې دې اوس نه یي که نه؟ نه وي پکې، اوس هم پکې دي. دا خو الحمدلله دویم کتاب تیار دی او ډېر زر هغې څه نوم دې کېښود چې ملګري خبر شي تاسو لاس ته راورسېږي. کتاب نوم به انشاءالله چې ما د جنګ د نومه کرکه راځي. ډېر ښه دی. کمپوز شوی دی؟ او انشاءالله بس کمپوز دی، بس لږ کار پکې پاتې دی، ټایټل نه پاتې دی، یو 10 صفحې پکې مطلب 10 غزلو کمې دی پکې. نو 10 خو دا پکې ټول دي انشاءالله. دا ته زه نوي کتاب لګیم ځکه ته وایم چې اوس په دې دا کې ما په دې تخیل کې داسې پراتې لکه هغه کاڼي چې پراتې ښه ډېر که نه، او سړی پکې لږ صفا صفا او سپین سپین کاڼي ګوري نو تا پکې دغه سپین کاڼي ګورم. ډېره مننه یاره. بس او له خوبه خوند ستا په مړوند اخلمه، ځکه د ژوند نه داسې خوند اخلمه. خدای عزت راکې پیسې نه غواړم، لیونی نه یم چې ګند اخلمه. خدای عزت راکې پیسې نه غواړم، لیونی نه یم چې ګند اخلمه. ستنه مې ګرمه په سکروټو کې کړه، د خپل پیزار نه پې پیوند اخلمه. ته مې قلم په لاس کې نه پرېږدي نو د مجبورۍ نه کمربند اخلمه. ته مې قلم په لاس کې نه پرېږدي د مجبورۍ نه کمربند اخلمه. څومره عاجز او ساده سړی یم، دوکان د زخرو دی زه قند اخلمه. نظم عنوان خو مې نه دی ورکړی، نوی مې لیکلی دی او پوره دی. تیر ځل مې مړه کېده چې تا سره شریک کړم، خو بس تا د ډیوټۍ مصروفیاتو بیا زه هم واپس لاړم. بس زمونږ خو دغه کیسې وي که نه، په زړه مې بوج او ساتلی مې دی چې ستا له نرو نرو بریتونو نظر سڼه دې هم د پښتنو په شان دي، چې د قدم سره ویښتو خوځي نو ټوله لار در باندې ښکلې ښکاري. زما پوښتنه زما خوږه یاره، زما خبره بده مه ګڼه، خو ما درته نن یوه ګیله راوړې، ګیله مې ډېره پوښتنه راوړې. ستا د غزل ځوانۍ نه لوګې، ستا له پستو خبرو قربان، ستا په دې سپین لاس کې دا تور ټوپک زما د سور کاپر نه زیات بدې شي. په ټوپک باندې مینه یاره زما ګیله باندې خفه نه شي، خو په یره یو تپوس کومه مونږ په جنګ کې څومره ګټه کړې. زما د قام او د ولس بچیه، که تا ته پته د دې ګټې نه وي زما خبرې ته بیا غوږ کېږده، زه درته ګټې د جنګونو شمارم. زمونږ په جنګ کې وړومبۍ ګټه په خپل شته کور کې به بې کوره اوسې، پلار به د خان له پخپو زور کوي، مور به د بل له خدمتونه کوي. ستا د ګلاب په شانتې ښکلي بچي پردو کوڅو کې به خیرونه غواړي، ستا د حیا عزت نه ډکې خویندې نه بل په کور کې به څپیا کې تپي. د دشمنۍ په نوم مین هلکه ته به د شپې پردی څوکۍ ساتې، د خپله ځانه به خبر هم نه یې، په دې څوکۍ کې به خپل سر وبیلې. خو ته خبر یې په ټوپک مینه چې ستا د مرګ بیا 4 میاشتې وشي، د مجبورۍ نه به د پلار او وروڼه د دشمنانو سره روغه وکړي. ته خو به خاوری شي، خو تا ځان سره چېرته په زړه کې لږ شان سوچ کړی دی چې ستا د مرګ نه پس ستا ځوانه ښځه په کوم یو رنګ کې زندګي تېروي. ستا د ګلاب په شانتې ښکلې ښځه د دنداسې او د بنګړو په ارمان په سقا هیرونو او پردو جامو کې د کور د خلکو خدمتونه کوي. چاته به حال د زړه ویلی نه شي، په اسوېدو به خپلې شونډې سیزي. حال به د خپلو بچو نشي لیدی، د شپې به پټه په بړستن کې جاړي. د خپلو شونډو نه به غوښې وړي، ځان به د هجر په لمبو کې سیزي. د دې لمبو نه به لوګي راهیږي، او دا لوګي به یو اواز کوي چې زړه مې د موم غوندې نازک دی، د خپل پردي را باندې شک دی، څه ویلی نه شم زړه مې ډک دی، او لالیه څه شوې غږ دی ورک دی، د پلار په ځای لیور مې ځان ته ودوینه. ډېر ښه ډېره مننه. معصوم شان سحرې ته جاړي، څوک زما شان آینې ته جاړي. ډېر ښه یار. خپلې معصوم شان سحرې ته جاړي، څوک زما شان آینې ته جاړي. دا خو په ژوند باندې چا نه پېژانده، ولې یې خلک جنازې ته جاړي. ډېر ښه یار، ادب یې ووایه یار، ډېر ښه شعر. خپلې معصوم شان سحرې ته جاړي، څوک زما شان آینې ته جاړي. دا خو په ژوند باندې چا نه پېژانده، ولې یې خلک جنازې ته جاړي. د حقیقت نه خلک مخ اړوي، دلته خلک ډرامې ته جاړي. د حقیقت نه خلک
مخ اړوي دلته خو خلک ډرامې ته جاړي څو به له برېتو قربانېږي نتکې پیغلې به څو پورې جرګې ته جاړي ډېر خیاره دا بیا ووایه ډېر ښه څو شعر به له دی. برېتو قربانېږي نتکې پیغلې به څو پورې جرګې ته جاړي غربت وخلې ستا بېوس عاجز د لرګي ماتې دروازې ته جاړي ډېر ښه دی یار. ډېره مننه نیازه خانه خو داسې ده چې ته خو خپل شعرونه ډېر کم وې خو چې ته ما ته هغه شعرونه ووایې د اقبال مومند صاحب چې ولاړ د شکایت کوي باچا ده یو سړی ولې نه په سر سترګو به درته ووایم یاره اقبال مومند الله ته دې الله واړه جنتونه نصیب کړي او دغه شعرونه مونږ ډېر زیات ویلي دي ما ډېر خوښ دي که بیا د دې ویډیو نه لرې کیم لرې که خو ما ته ووایه نه نه ویډیو نه به ولې لر کو یار اقبال مومند الله ته دې الله واړه جنتونه امین بار بار نصیب کړي او هغه چې څه لیدلي دي څه محسوس کړي دي نو هغه شعر ته راوړي دي ځکه ډېر په ښه ډول یې راوړي دي که نه داسې راوړي دي چې د هر یو سړي په زړه باندې لګي که نه هغه وایي چې زهر یې وشیندله لپې لپې شات هم ویشي دلته یو کس دی شوکه هم کوي خیرات هم ویشي زهر یې وشیندله لپې لپې شات هم ویشي دلته یو کس دی شوکه هم کوي خیرات هم ویشي ما د خپل سر قاتل په پټو سترګو وپېژانده چې مې په قبر سیرې هم غوړوي سخات هم ویشي ډېر ښه او دغه غزل داسې دی چې ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی دی په دشته کې تړلې چا بلا ته یو سړی دی ولاړ دی شکایت کوي باچا ته یو سړی دی تړلې چا په دشته کې بلا ته یو سړی دی نه ځمکه ورکوي او نه د ځمکې کاغذونه ډېر ښه شعر دی نه ځمکه ورکوي او نه د ځمکې کاغذونه یو پلار نه پاتې شوی دی کاکا ته یو سړی دی او دې خپله دومره نر نه دی چې مونږ پسې راپاسي د دې سړي ولاړ لکه چې شاته یو سړی ډېر ښه شعر دی هر شعر دی خپله دومره نر نه دی چې مونږ پسې راپاسي د دې سړي ولاړ لکه چې شاته یو سړی دی او دا جنګ زمونږ نه دی دا د نورو خلکو جنګ دی او دا جنګ زما او ستا نه دی د نورو خلکو جنګ دی سچلې دی جوړ کړی ما تا ته یو سړی دی دا جنګ زما او ستا نه دی د نورو خلکو جنګ دی سچلې دی جوړ کړی ما او تا ته یو سړی دی شرخوخو ته د امن سپاره وایي ساده دی شرخوخو ته د امن سپاره وایي ساده دی اقبال سرنده وخي سنډا ته یو سړی دی اقبال شاکر صاحب وایي که نه ذکر چې د یار په سر د دار سړی کوي ذکر چې د یار په سر د دار سړی کوي له دې نه بلا نور څه ښکلی کار سړی کوي او د خپلې اندازې نه د زیات وار سړی کوي چې چېرته هم په چا باندې ګزار د خپلې اندازې نه د زیات وار سړی کوي چې چېرته هم په چا باندې ګزار سړی کوي او چې ټول عمر په دغه کیفیت کې سړی تیر کړي چې تا ته په ګودر کې انتظار سړی کوي چې ټول عمر په دغه کیفیت کې سړی تیر کړي چې تا ته په ګودر کې انتظار سړی کوي او د دې یوې لمحې مدې ته ټول ژوندون څه نه دی چې لوبې ستا په ماتو بنګړو یار سړی کوي او په هغه ځای کې کاڼي بوټي هم خولې خولې شي چې چېرته کې بېکاره کار د کار سړی کوي ډېر ښه دی په هغه ځای کې کاڼي بوټي هم خولې خولې شي چې چېرته کې بېکاره کار د کار سړی کوي او چې چېرته د جومات او د حجرې سړی خرڅېږي ظاهره د جرګې به د بازار چې چېرته د جومات او د حجرې سړی خرڅېږي ظاهره د جرګې به د بازار سړی کوي او شاکره چې خپل زړه سړی په نیمه لار کې پرېږدي شاکره نو په چا به اعتبار سړی کوي اقبال شاکر صاحب دغه یو دوه شعر ما ته هم رایادېږي هغه وایي چې زما تپوس دې چېرته کې څوک وکړي چې زما تپوس دې چېرته کې څوک وکړي وایي خدای خو دې په ډکه هدیره کړي خو په زړه کې بیا د ځان سره دا وایي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي ډېر ښه اقبال شاکر صاحب یو شعر دی چې زه چې ژاړم نو د زړه د تله ژاړم زه یوه اوښکه په دریاب نه ورکوم اقبال شاکر صاحب ډېر ښکلی شعر دی ډېر ښه شعر او ډېر خوږ انسان او دغه هم دی که نه چې بغیر د محبته که مې یو ټکي زده وي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې د مهرندې شعرونه یې نیازک لالا چې یو خو اندیش شمس القمر صاحب هغه نه مهرندیش د مردان د سیمې زموږ خوږ ملګری دی او ډېر ګران او ډېر خوږ انسان ملګری او ډېر ښه انسان دی هغه وایي چې ځان سوځوي ترېنه تاویږي سرې لمبې له راځي د خیال پتنګ مې ستا د سرو شونډو غونچې له راځي او ما ته
د راز خبره مه کوئ زما ملګرو زما اکثر ګورې د زړه خبره خولې له راځي ما ته د راز خبره مه کوئ زما ملګرو زما اکثر ګورې د زړه خبره خولې له راځي او اوس خو د خپلو راتله دې وخت له راغلي دي چې یا د ډولۍ وخت له راځي یا جنازې له راځي ډېر ښه شعرونه دي زما ډېر خوښ دي بانګونه شروع نه شي کړی نه مړ دا خو اوس په شل منټه 2:30 بجې دي 2:30 دارو خو نه نه صحیح ده کوم چې نه ګړی دې پې کړی ده والله ګړی دې پې کړی چې تا ما د سینګو یو تو شوري وسه بدغه کی ګوره دا د واده ګړی ده دا خو بیخي دروغ نه وای دې ګړی خلک غر کړی دا د واده ګړی دې ګړی هوی دوکه کی څنګه په دې ګړی هوی دوکه کی بیا دا د واده ګړی دارې نه را له سر وهي لګیا دی قرضدارې راته ور وهي لګیا دی او د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی د مرغۍ د بچو چغې ترې راهیږي بره غره کې څوک نختر وهي لګیا دی او د مور نوم یې په جړا د خولې نه هیږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی ډېر ښه یار دا یو یار ډېر ښه شعر یار د مور نوم یې په جړا د خولې نه هیږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی ډېر ښه ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی او بیا پیسې چا د اسقاط نه دي تقسیم کړې بیا څوک چغې په ممبر وهي لګیا دی او ستا عجز ستا د بڼو مخکې ولاړ دی په یوه د ځان لښکر وهي لګیا دی ډېر ښه ډېره مننه نیازه کړه بس بس هغه بس ډېره زیاته مننه عزیزه یاره ډېر زیات ښکلي او زړه پورې او ډېر ښه شعرونه یې راته وي یار قربان بس دا خو ما ته وي چې دغه خزان د سپرلي رنګونه وړي چې تاسو راشئ او چې تاسو دومره په دې پولو او په دې پټو او په دې غرونو باندې راوړئ او زه ته دا شعرونه نه ویم دا خو به بېانصافي وي د ورورولۍ سره ډېره زیاته مننه او بل دغه نه دی ډېر زیات لکه خوشحاله شوم ډېر زیات خوشحاله شوم چې تا ووایې چې بل کتاب مې اوس دا کمپوز شوی دی او بس چاپ مرحلو کې دی که نه تیار دی د خیره سره نو دغه ډېر زیات خوشحاله شو خدای دې ژوندی لري چې دغسې خوږ شعر دغه پښتنو دپاره ولیکي ځکه چې موږ خو په پښتو کې شعر لیکو نو پښتنو له به لیکو که نه بلکل نو خدای دې راته ژوندی لري یار تاسو دې الله ژوندی لري یاسر ورور دې الله ژوندی لري څوک چې مونږ ګوري او دغه ویډیو د نورو ملګرو سره شریکوي یا ښکلي ښکلي کمنټسونه کوي هغه خلک ته هم الله ژوندي لري خصوصا مسافر د الله په دغه خپل وطن باندې په ډکو منګلو سره د ایمان شته کړي امین ډېره مننه ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو زیت الرحمن عاجز صاحب هم واورېد او د هغه د شعرونو نه به مو ډېر زیات خوند اخیستی وي ولا څنګه چې دوی وویې که نه دا د خزان موسم شروع دی ما په سر کې هم ویلي وو چې دغې ونو پاڼې رېژولي دي خو دغه کمې لمحې چې وې دی راته ډېرې خوږې کړې په شعرونو باندې په خبرو باندې ډېر زیات خوند یې وکړو نو څنګه چې هغوی دغه دعا وکړله زمونږ هم تل دغه دعا ده چې تاسو په هر ځای کې خدای در باندې سره زمونږ تود باد مه لګوه الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان ما یاسر دونه دکې راکړه دی باید فریم نه بار کېده دا دې څه ګوتې متې د شروع کړي دي که نه نو فریم نه لږ په خپله بار ولاړ یو تصویر خو به مونږ له واخلي که نه ما له ولې دکې راکړې فریم نه بار